Hello guys, welcome to my YouTube channel. بسم الله الرحمن الرحیم. زه انجینر عبدالباسط خروړی تاسو ته د یوې نوې او جالبې ویډیو سره راغلی یم. زموږ ویډیو تر پایه پورې ګورئ. که چیرې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. څنګه کولی شو له فیسبوک څخه خپلې ګالرۍ ته ویډیو ډاونلوډ کړو. نو د دې لپاره لومړی فیسبوک ته راځو. فیسبوک باندې کلیک کوو. له فیسبوک څخه وروسته په ویډیو آپشن باندې کلیک کوو تر څو موږ ته ویډیو راسي. وروسته له ویډیو آپشن څخه په شیر باندې کلیک کوو. له شیر څخه وروسته په کاپي لینک باندې کلیک کوو. له کاپي لینک څخه وروسته له فیسبوک څخه په مکمل ډول باندې خارجېږو. براوزر خلاصوو. براوزر باندې کلیک کوو. په براوزر د سرچ بار کې سنپ سیپ سرچ کوو. په سنپ سیپ باندې کلیک کوو. له سنپ سیپ څخه وروسته په دغه اول لینک باندې کلیک کوو. فیسبوک ویډیو ډاونلوډر باندې له دې څخه وروسته هغه لینک چې موږ کاپي کړی دی هغه دلته پیسټ کوو. له پیسټ څخه وروسته په ډاونلوډ باندې کلیک کوو. له ډاونلوډ څخه وروسته دلته موږ ته آپشن راکوي چې په کومه کوالټي کې ته غواړې دا ویډیو ډاونلوډ کړې. نو زه په 360 کوالټي کې غواړم چې دا ویډیو ډاونلوډ کړم. نو دلته ماته وایي چې په کوم ځای کې ته غواړې دا ویډیو ډاونلوډ کړې. نو ما د ډاونلوډ فولډر ورته انتخاب کړی، غواړم چې په همدې فولډر کې دا ویډیو ډاونلوډ کړم. په ډاونلوډ باندې کلیک کوم. نو زموږ د ویډیو ډاونلوډ شروع شو. وروسته له ډاونلوډ نه موږ له براوزر څخه په مکمل ډول باندې خارجېږو. ځو خپلې ګالرۍ ته. په ګالرۍ کې ګورو چې آیا دغه زموږ ویډیو ډاونلوډ شوې ده او که نه ده ډاونلوډ شوې. ورته منتظرېږو تر څو زموږ ویډیو ډاونلوډ شي. نو زموږ ویډیو ډاونلوډ شو. اوس له براوزر څخه خارجېږو. ځو خپلې ګالرۍ ته. په ګالرۍ باندې کلیک کوو. ګالرۍ څخه وروسته ډاونلوډ فولډر پیدا کوو. په ډاونلوډ فولډر باندې کلیک کوو. نو دا هغه ویډیو ده چې موږ له فیسبوک څخه ډاونلوډ کړه. نو که چیرې هم زموږ ویډیو خوښه شوي زموږ ویډیو لایک، کومنټ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. الله پامان.